سلام او رڼایي او نغمې د ژوند شېبه شېبه مو له خدایي رڼاګانو او نغمو ډکه واوسه، ځکه چې نن ستره ورځ ده، هغه هم ستا لپاره او زما لپاره هم او د بل یوه لپاره. ستره ورځ ده، د سترې پېښې ورځ ده، داسې پېښه چې ښایي ټول عمر مو نه وي نمانځلې، نه وي مو تجلیل کړي یا نه وي مو لیدلې. دا ستره پېښه مینه ده، مینه. خو وایي به چې مینه خو هماغه د 18 کلنۍ نه پورته د ځوانۍ د اوج د شېبو کې پېښېږي، هغه هم چاته پېښېږي چاته نه پېښېږي، څوک پکې ناکام څوک پکې کامیاب. نه، مینه د هرې ورځې د هرې شېبې پېښه ده. کله چې نوی دنیا ته راتللې او په لومړي ځل دې سترګې پرانیستلې او د سپېڅلې مور په جنتي څېره دې سترګې لګېدلې، دا مینه وه. کله دې چې خاپوړې کولې او ډاډه دې کوله او ژبه دې په خبرو راوستله او مور درته الالو سندره غږوله، دا مینه وه. کله دې چې لمزولو سره منډې وهلې، کله دې چې لمزولو سره لوبې کولې، کله چې زده کړې ته تلې، کار ته تلې، او بالاخره کله چې د فزیکي او عاطفي بلوغ پړاو ته داخلېدلې او سترګې دې په یو جنت مخې یا په یو جنت مخې خوږې کېدلې، دا هم د مینې پېښه وه. او لږ وروسته هم موږ یو د خدایي مینې ګلان یاستو. نو بخت مو څه ده، تقدیر مو څه ده، باید د خدایي مینې په ګلانو واوړو. آیا کله مو ځان داسې ګل لیدلی؟ کله مو ځان داسې ګل حس کړی؟ کله مو د دغه ګل طلایي نغمه اورېدلې؟ هغه نغمه چې په زړه کې مو جاري ده، هغه نغمه چې له خدایي کوره را روانه ده. نو څه شو دا ژوند؟ دا ژوند هره ورځ د دغې سترې پېښې ورځ ده. او زموږ بخت و تقدیر څه ده؟ زموږ بلوغ په څه کې ده؟ زموږ بلوغ دغه ده چې په دغې ویښه واوړو چې هره ورځ د دغې سترې پېښې په نمانځنه راوځو، د دغې سترې پېښې څېره سو، وینا یې شو، فکر یې شو، کړه وړه یې شو. دغه مو بخت ده. ځکه نو قرضدار یو د ځان او د نورو، ځکه چې نه مو ځان ته په مینه کتلي نه بل ته. ځکه نو د دغې سترې ورځې له نمانځلو او له لیدلو محروم پاتې شوي یو. راځئ نن یو وخت ده، نو بیا درته وایم د مینې یعنې د سترې پېښې ورځ ده. په دې سترګه ځان ته او یو ژوندي ته وګورئ، له مخې مو رڼا واوسه.